أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله رب العزت قرآن کریم کی و نبی علیه الصلاة والسلام او ټولو مخاطبینو ته دا خطاب په قرآن کریم کې کوي چې الله رب العزت قرآن کریم پر تا باندې نازل کړی دی ای علیه الصلاة والسلام، د دې دپاره چې ته فیصلې وکړې په مابین کې د خلکو د دوی خصومات، د دوی منازعات په شرعي طریقه، په هغه طریقه چې الله رب العزت و تا ته بیان کړې ده، په هغه طریقه فیصلې وکړې. او دا حقیقت دی، دا الهي قانون دی. او الهي قانون چې دی هغه د سزا او د جزا د پاره وضع سوی نه دی. الله رب العزت ډیر مهربان او رحیم ذات دی. کومې جزاګانې چې قرآن کریم کې ذکر سوي دي دا د مصالح عامه د پاره د انسانانو د نجات د فلاح د دنیا او د آخرت په غرض باندې الله رب العزت د عبرتونو د پاره بعضې جزاګانې ذکر کړي دي. اسلام چاته جزا نه ورکوي، الله رب العزت چاته سزا نه ورکوي. الله رب العزت د مصالحو د حکمتونو په غرض باندې د خپل مخلوقاتو د اصلاحاتو په غرض بعضې جزاګانې د عبرت د پاره ذکر کړي دي. او د قرآن کریم قوانین چې دي دا یو خودساخته سیاسي پروګرامونه نه دي. نو د دنیاوالو او نړیوالو سمو خواهش دا دی چې د امارت اسلامی چې یو الهي قانون د پاره مبارزې کړي دي او د دې د پاره سخت قرباني ورکړي دي، د دې سږي یو سیاسي لوبه نه جوړوي. د الله قرآن کریم او قوانین د قرآن کریم او داغي انفاذ دا د اسلام یو رکن دی، دا یو فریضه ده د مسلمانانو، او دا د عامو مسلمانانو او د ټولو دنیا د مخلوقاتو د مصالح عامو د پاره یو قانون راغلی دی. او الحمدلله په دې زمانه کې چې امارت اسلامی راغلی دی د مشرتابه او د محترم قاضي القضات صاحب چې ډیر یو جید عالم چې په دنیا کې هم مثله د اسلامی قوانینو پایبند او د اطاعت کوونکی او د محاکمو په باره کې ډیر مصالح او حکمتونه سنجولای شي. په ډیر حکمت او په ډیر مصلحت داسې مسلکي کسان و قضاو ته راوستلي دي چې هغه د قضایاو د قوانینو سره ډیر مهارت لري. او په دغه محاکمو کې د امارت اسلامی ډیر لوړ ظرفیتونه شته چې دا قضاوت پوهان او مسلکي خلک دي. په ډیر شفاف ډول باندې دوی دا محاکم مخته وړي او خپل کارونه په داسې استقلال باندې کوي چې په ټوله امارت اسلامی کې هیڅ چاته د مداخلې د محاکمو په فیصلو کې حق نشته. او د دنیاوالو هغه سازمانونه چې دوی هغه تبلیغاتي راپورونه ذکر کوي او غواړي چې د قرآن کریم د هدایاتو د قوانینو یا د محاکمو سره یو سیاسي لوبه، تبلیغاتي لوبه جوړه کړي، هیڅ چاته اجازه نشته. نو په دې لحاظ باندې زموږ محاکم ډیر فعال دي. که څه هم کثرت د دوسیو موجود دی، دا د دې د وجې سره چې د شل کلن جمهوریت د فاسد نظام او د فاسد اشغال د وجې سره موږ ته د خلکو ډیر قضایا پاته سوي دي. نو په دې لحاظ باندې هغه آمار چې یو نامه هغه ذکر کړي دي او په غلطو تعبیراتو باندې چې دلته محاکمو کې شکنجې ورکول کیږي دا هیڅ اهمیت نه لري، بلکې زموږ په محاکمو کې د الله د قوانینو مطابق سزاګانې دا ورکول کیږي او تر دې محاکم تیریدلی نشي. او د رسنیو سمو خواهش دا دی چې هغه آمار یا هغه تعبیرات چې هغه غلط تعبیرات دي هغه د دغه تبلیغاتي سازمانونو سره نه بدرګه کوي، حقیقت، واقعیت او انصاف دې درک کړي، د واقعیتونو مطابق دي
خپل تمثیلات و دنیا ته پیښوي او انصاف پسې کار واخلي، د خپلو رسنیو هغه حقایق او هغه اصول دي پر ځای باندې محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.